د کندز ولایت په سپینزر ورزشي لوبغالي کې د دې ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د غیږ نیونې دغه په زړه پورې سیالۍ د نندارچیانو په شور او هیجان سره ترسره شوه. د کورش د فدراسیون چارواکي دغه ډول ورزشي پروګرامونو ترسروي په دې ولایت کې د غیږ نیونې ورزش په وده او د ورزشکارانو د هڅونې لپاره مهم بولي. از طرف حاجی بسم الله ابراهیم خیل پهلوانی جوانای ما را تشویق کردن این جمعه. ما تشکری میکنم. تقاضای ما ایری سفیدا از مردم تاجرا اینمیز که در تویای جوانای خود پهلوانی ها را برگزار بکنه که یک عنعنات ملی کشور ماست. په ورته وخت کې دغه ځوان چې د یادې سیالۍ مالي لګښت په غاړه لري وایي چې دغه سیالۍ د خپل واده د لمانځلو او د ورزشکارانو د خوشحالولو او ترڅنګ د خلکو د خوښۍ په موخه تنظیم کړی و. هدف برگزاری مسابقات به خاطر تشویق جوانان، به خاطر یک آرامش مردم، به خاطر که جوانان ورزشکار تشویق شود. هر کس که همین توی عروسی داشته باشه به چمن یک تدابیر تصمیم پلان همین پهلوانی را بگیره. از تمام روزخالی ها مردم تشریف آورده تا که مردم تشویق شود به خاطر پهلوانی و مردم به در اینجا بیاند به خاطر سیل تماشا. ما دیگه خرسندی زیاد از این هستیم که ولایت قندوز بهترین پهلوان ها دارن. الله جل جلاله دیگر هم زیاد بکنن و از انورجی زیاد تشکری میکنیم که در آینده ها به حساب گفت مردکان به مسابقات زیاد براندازی بکنه. غیږ نیونه په شمال ختیځ ولایتونو او بیا په کندوز کې د خلکو ترمنځ یو په زړه پورې ورزش دی او ګڼ مینوال لري چې وخت ناوخته په دې ولایت کې په رسمي او غیر رسمي ډول د ورزشکارانو او د ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي.